السلام علیکم ملګرو، تاسو ټول ته درخواست دی د باقي بیاناتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ والا بټن ضرور دباو کړئ تاسو ته باقي بیانات اسانۍ سره میلاو شي او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېر مننه. انفال شروع شو. انفال غنیمتونو ته وایي. په دې صورت کې د غنیمتونو بیان د ذکر ورته انفال وایي. مدینه کې نازل دي 75 آیتونه دي ورکې لس رکوګانې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم مدد د نوم د الله پاک سره، برکت د نوم د الله پاک سره، مرګرتیا د نوم د الله پاک سره. دا سه الله پاک چې ډېر مهربان لوی مهربان دی. یسالونک عن الانفال. پښتنه کوي تا نه محبوب پیغمبر دا خلق د غنیمتونو په باره کې. غنیمت غمال ته وایي چې کافر سره مسلمان جنگو کی او د کافر نه کم مال په میدان پاتې شي د غنیمت وایي. قل ورته وایا الانفال لله والرسول. مال غنیمتونه د الله دی او داغه د پیغمبر دی. فاتقوا الله نو ویریږئ د الله نه، واصلحوا ذات بینکم او صلح او ساتي خپل میانس کی، خپل میانس کې صلح او جوړ جاړې ساتي. قدرمند دا موجوده دور داسې دی، رشتہ داران یو ک گاونډیان یې او ک مرګري خپل میانس کې کوشش دا وکړي چې د صلح ذات البین د لپاره څومره تاسو نه قرباني کې دي چې قرباني ورکړي، خپل میانس کې شیر او شکر شي، رشتہ دارانو سي مين او همدردی او محبت سره ژوند تیر کړي. دا یو سور د ژوند چې خسته تیر شي. واطيعوا الله ورسوله. حکم منئ د الله او د رسولین کنتم مؤمنین که چرتا سو ایمان لرونکي. انما المؤمنون الذين بشک کم خلق چې مؤمنان دي دا ذکر الله چې کله د دې مخ کې واخستل شي نام د الله وجلت قلوبهم د دې زړونه او یریږي یو بګناهټ پرش. واذا تليت عليهم آیاته چې کله تلاوت شي د آیاتونو د الله زادتهم ایمانا زیات شي د دې د ایمان کیفیت. وعلى ربهم يتوکلون او خپل رب باندې دی باور کوي. الذين يقيمون الصلاه هغه کسان چې قائمي منځ او مما رزقناهم ينفقون او باز د هغه مال چې کوم روزي مونږ دوی ته ورکړي د خرج کوي په لار د الله کې. اولئک هم المؤمنون حقا. هم دا خلق دی ایماندار په حق سچا. لهم درجات عند ربهم د دې لپاره مختلف درجې د خپل رب سره او مغفرت او بخنه د ورزق کریم او روزي د عزت جنت. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. لکه څنګه چې راوېستې ته خپل رب د خپل کور نه په حق سره د حق کار د پاره. وان فريقا من المؤمنين لكارهون. او خامخا یو ډله د مسلمانانو اغي په دې خبر باندې راځي نو اغي بد غنل ده. یجادلونک تا سره جګړه کوله په حق په حق خبره کی بعد ما تبین رسول دین چې کله ښکارا شو کانما یساقون للموت. دیدا سخکارې دل تابو چې په زور شړل کېږي مرګ طرف ته. وهم ينظرون دی ورته پسترګو باندې ګوري. واذ یعیدکم الله او کوم وخت چې وعده کوله تاسو سره الله پاک تاسو سره الله پاک احد الطائفتين په دوه ډلو کې دی یوې ډلې انها لكم چې دې کې بدا یو ډله تاسو ته پلاس راځي. وتودون ان غیر ذات الشوکه او تاسو دا خو خول چې د ازغینه بغیر ډله تكون لكم دا شي تاسو. ويريد الله وغفت الله پاک ان يحق الحق چې رښتیا کې حق بکلماته خپل کارونو سره ويقطع دابر الكافرين او پری کی جرړه د کافرانو ليحق الحق دې د پاره چې رښتیا کې رښتیا او يبدل الباطل او باطل کی باطل. ولو كره المجرمون اگر چې ناراضي ګناګاران استغیثون ربکم کوم وخت چې فریاد کوله تاسو خپل رب ته فاستجاب لكم الله تاسو فریاد قبول کو. انی ممدکم چې زب مدد کوم تاسو به 1000 من الملائکه فزر فرښتو سره مردفین لگاتار راتلون کی. وما جعله الله الا بشرا او نو کړی دا د فرښتو را لګل الله پاک مگر د پاره د زیری ولې تطمئن به قلوبکم او دې د پاره چې مطمئن شي تاسو زړونه په دې سره. ومن نصر او نه د مدد الله من عند الله مگر د طرف د الله. ان الله عزیز حکیم. بشک الله زور او حکمتونو والا دی. اذ یغشیکم النعاس کوم وخت چې الله راوا چول پتا سو باندې د خوب جوټه امانت منه د پاره د آرام د خپل لړخه. وينزل علیکم من السماء يورول الله پاک پتا سو باندې د اسمان نما انوب باران یطهرکم به دې د پاره چې پاک کې الله پاک تاسو په دې سره ويو ذبانکم او لری کې تاسو نارز شیطان پلیتی د شیطان وليربط على قلوبكم او دې د پاره چې مضبوط کې تاسو زړونه ويثبت به الاقدام او دې د پاره چې مضبوط کې تاسو قدمونه. اذ یوحي ربک الى الملائکه هغه وخت د یادولو قابل دی چې کوم وخت حکم ولګول ستاره فرښتو ته انی معکم چې تاسو سره فثبت الذين امنوا. نو تاسو زړونه کلک کړئ د مسلمانانو. ساول قی فی قلوب الذين
الذين كفروا الرعب زرد جذب ورجهم فزلون دا کسانو کې کافران دي رعب او دهشت فضربوا فوق الاعناق نو اوه دا کافران د سټونو د پاسه وضربوا منهم كل بنان او کټ کې د دینه هر جوړ وهي ذلك بانهم شاقوا الله دا په دی وجه چې دي مخالف شوی دي د الله ورسوله داغه د پیغمبر و من يشاقق الله ورسوله او څوک چې مخالف شي د الله او داغه د پیغمبر فإن الله شدید العقاب پس بشک الله سخت سزا والا دی ذالکم فذوقوه داو سکای تاسو وان للکافرین عذاب النار او شته بشک د کافرانو د پاره عذاب د دوزخ یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو دلته یو حکم ذکر کیږي تحریم فرار از جهاد د جهاد نه د جنگ په وخت کې تیښته ده حرام ده ګناه کبیره ده یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اذا لقیتم الذین کل تاسو مخشی الذین کفروا دا کسان سره چې کافران دي زحفا په میدان جنگ کې فلا تولوهم الادبار نو تاسو مو ورړو یغی تخپل شاګانی شاکه بنه د جنگ په میدان کې سینه په سینه وردا ومن يولهم يومئذ چا چې ورواړو په دغه ورځ دوی ته دبره خپل شا نورست راضی فقد باء بغضب من الله دا سړی اخته شو په قهر د الله باندې و مأواه جهنم او د ټکانه جهنم دا د منس کې تنه یو دو صورتونه مستثنا کوي چې هغه کې ګناه نشته دي الا متحرفا لقتال ها مگر که هنر کوون کې وي د جنگ د پاره غتکا دا کنه چې یو مسلمان د لاس کې ورسره تور د کافر ورمنډه کو او بیا د هغه زنه چغي کې چاله ګيري کوم چغي وਹੀ او رامنډ ته نه وਹੀ او کافران ورپسیری د سترګو په ګټونو کې شاته دا کافران ساریم او تور لاس کې مضبوطه کړی دا او چغي وਹੀ چې الی وی وجل ما کافران په زړور شي چې ګنې دی هم نو یاري او بس اچانک زه په زه ورته راتو شو چې غي ځان خبري کې به کلمې ته لاندې ډېرې کړي دته متحرفا لقتال وای غتکا کوي په جنگ کې ورسره او متحيزا الى فئات او یا په اغي ډیر شو یو ځکه او د خپل ډلې لته ځان را رسي نو دغه تختم بیا سید دې کې ګناه نشته او کده دین علاوه تختو کا فقد باء بغضب فتحقیق سره د اختش په غضب من الله د الله و مأواه جهنم او ټکانه د جهنم دا وبئس المصير او ډیر بزیده د ورتګ جهنم فلم تقتلوهم الله فرمایتا سنو وجل دا کافران ولكن الله قتلهم لیکن دا الله وجل وما رميت او تاس شګینوي وشتي از رميت چې کوم وخت تاس شګي وشتي ولكن الله رماده وشتي الله وليبلي المؤمنين دې د پاره چې الله زمیختو کې په مؤمنانو باندې منه د خپل طرف نه بلا ان حسنا خيستا احسان دې د پاره چې الله خېګړو کې د خپل طرف نه بلا ان حسنا په مؤمنانو باندې خيستا احسان ان الله سميع عليم بشک الله پاک اوریدون کې خپوي دي ذالکم دا اشبو وان الله موهن کید الکافرین او بشک الله پاک سستون کې دي منسوبه د کافرانو که هر څومرم د مسلمان د کافرانو که هر څومرم د مسلمانانو په خلاف باندې منسوبه مضبوطه سازش مضبوطی الله وي زبدا کمزورې کوم ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح کچریتا سو فیصله غوښتا نو دغه فیصله غوښتا سو لراله وان تنتهوا کچریتا سو منشوي فهو خير لكم نو داس تاسو لپاره بهتر ده وان تعودوا نعود کچریتا سو دوباره شرک کو نو موږ بدله سزا دوباره درکو ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا او هیڅ پکار برانه شستا سو ډلا هیڅ هم ولو کثرت اگر کستا سو ډل څومرم ډیری وان الله مع المؤمنين او بشک الله پاک ایماندارو سره دی یا ایها الذين امنوا ایمان والا اطیعوا الله حکم منی د الله پاک او رسوله داغه پیغمبر ولا تولوا عنه او مخماړه وای د الله پاک نو انتم تسمعون او حالدار چې تاسو اورئ ولا تکونوا كالذین او تاسو مکیږي پشان دا خلق قالوا سمعنا چاغي ویل مونږ اوریدل وهم لا يسمعون حالان کې غي اوریدلینو ان شر الدواب عند الله بشک پټولو جاندارو کې د ټولو نه بدترین د الله په نس باندې سم کان دي البکم غونګیان دي الذين لا يعقلون غدي چې نه پويږي ولو علم الله فيهم خير او کچره معلوم وي الله پاک ته پدوی کې څه خیر څه بلای لا اسمعهم نخام خادي ته اورول کړي ولا اسمعهم او کچره الله دي ته اورول کړي ویل تولوا نخام خادي ضرور مخړول وي وهم معرضون او د دې عادت ته مخړول یا ایه الذين امنوا ایمان والو استجیبوا لله حکم منی د الله وللرسول او د رسول اذا دعاکم چکل تاسو راو بلی لما یحییکم هغه خبره ته چې پکم کې تاسو ژوند دي وعلموا یاد ساته ان الله يحول بین المرء وقلبه الله هاي لکی
کلا کلا د سړیو داغه د زړی په مانس کې وان نه الیه تحشرون او خاص دی الله تبارک ټول را جمع کیږي وتقوا فتنه ځانو ساتي دغه فساد نه لا تصيبن الذين ظلموا چې نه برسیږي دغه فساد هغه خلکو ته چې ظالمان دي منکم پتا سو کې خاصه خاص وعلموا او یاد ساتي ان الله شدید العقاب الله پاک سخت سزا والا دی واذکروا یاد ساتي اذا انتم قليل چکم وخت تاسو لګوي مستضعفون کمزوري وي مغلوب وي فی الارض پسمګه کې تخافون تاسو به یریدای ان يتخطفكم الناس چرته کې تاسو اون تختی انسانان کافران فآواکم الله تاسو لزید درکو ایدکم بنصره الله قوت درکو تاسو تخپل مدد سره ورزقکم او تاسو له روزي درک من الطيبات ستر پاکیزه سيزونه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وکړئ یا ایه الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوئ الله سره دغه پیغمبر سره وتخونوا اماناتکم خپل میس کې د یو بل د امانتونو خیانت مکوئ وانتم تعلمون حالدار چې تاسو پوهیږئ وعلموا یاد ساتئ پوه شئ انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو مالونه تاسو بچی دا ذریعہ د امتحان دا فتنه په خرابې کې چون کې شیز دي وان الله عنده اجر عظیم او بشک الله پاک سره د اجر لوی یا ایه الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا الله کچریتا سو الله نه ویریږي یجعل لكم فرقانا الله بتا سو لدر کی قوت د فیصله پزله کې بیا تاسو کی قوت د فیصله پیدا شي د خو او د بد منس کې بیا فرق کولې شي او یکفر عنکم سیئاتکم او لری به کې الله پاک تاسو نستاسو ګناهونه او یغفر لكم او بخی تاسو والله ذو الفضل العظیم الله مالک د فضل لوی و اذ یمکر بک الذین کفروا کم وخت چې پټ منسوبه کول ستا په خلاف باندې خلک چې کافران دي لیثبتوک دارالندوا یو کورو هغه کې مشرکان را جمع شو دغې د مشورې زیو مشورې د پاره پټ زې مقرر شوی دی څوکیدار ولاړ دی په دروازه باندې یو مشرک خپل رائے پیش کړي د دوران کې ابلیس دې ابلیس د نجد د یو بزرګ او د یو شیخ په شکل کې ډېر سپینګری شکل کې او تسبیم دی ورسره لا ډېر ښه شکل کې ران هغه څوکیدار منه کو چې بابا ته چرته زی هغه ورته زم دغه کار د پاره ورزم کنه چې دا کم غټان راځم دي زم دغه مرګره مې ویخه د دننه اجازه را واخصو چې د نجد شیخ هم تاسو سره د مشوره کې شرکت کوي را پرېږي دی راش ابلیس ناسته او دغه مرګري نه دا ابلیس او دغه مرګري دی ابو جهل مشوره کوي مشوره د څه په خلاف باندې کوي دی پیغمبر علیہ السلام سره سو چاویل وی شړای نو ابلیس ورته نه شړای ما دې چې تاسو شړای بل وطن کې بزان لا ډله جوړه کې پتا صبح حملو کې بیا ټول ویلاو والله بل ورکه ویل دا سبو کو چې په کوټه کې به واچو قید به کو بند ابلیس ورته نه دا منسوبم ناکامه کوټه کې واچو ویلي د محمد علی السلام دغه نشته خاندان نشته در شپه پښمو براشي د نبی اخلاص کې بیا ابو جهل داغه نمبر پکې هغه مشوره ورکړه هغه مشوره دا ورکړه چې ټول خاندانونو به یو نوجوان له تور ورکو او دی وټول د شپې په اچانک په تیار کې په حمله وکړي نو بنو هاشم او قریش دوی به چا نه بدلري نو بس مجبور هو کر ټول سره هو بجنګ نشي کولای دیت ته بغاړه کی دغه ته هم مخ کنه تیاری ولا په شریک دیت ورکو بس کار به تمام شي ابلیس ابو جهل ته ویلا فورین ویلډن تا ډېر زبردست مشوره ورکړه معلومه ده چې د ابو جهل د ابلیس سره ډېر ښه مناسبت بل یو زمرا روان دلته کې د ابو جهل مناسبت د ابلیس سره ډېر دی مدافع صلی د نبی له سلام په مقابله کې کېدی الله وی هغه وخت قابل ذکر دی چې کلا صاحب خلاف باندې پټي منسوبي کول الذين كفروا کسانو چې کافران دي یو دا مشوره را لالی یثبتو ک چې تا قید کی کوټه کې دی واچي او یقتلوا ک یا تا مړ کې او یخرجوا ک یا تا د کلی وطن نو شړي ويمکرون ويمکر الله دی پټي منسوبي جوړول پلانینګونه او سازشونه کول ويمکر الله الله پټ منسوبه جوړ کړو د نبی له سلام د بچاو تاسو وای بهترین منسوبه باندې ولا سوق دی الله بهترین منسوبه د الله ده والله خير الماکرین ټول نو بهترین پټ منسوبه جوړون کې الله دی و اذا تطلع عليهم آیاتنا چکل لوستل کیږي د آیاتونه زمونږ قالو ودی وی قد سمعنا من اوریدل لو نشاء لقلنا مثل هذا دا او مشرکانو کې یو مشرک نظر ابن حارث
هغه ته چې کله قران مجید ویل کېدو هغه ول د قران مجید په شان ته قران مجید هزم ویل شمړ نعوذ بالله من ذلک او بیا به ویل هاذا الا اساطير الاولين دا قران مجید خو نه دی مگر دا کسی دی د وړاندینو و اذ قالوا او کوم وخت چې دی ویل اللهم ان كان هذا هو الحق الله کچریدا دین حقی من عندك ستاره طرفنا فامطر علينا حجاره من السماء نو پمون کانی رو د اسمان ناوی اتنا بعذاب الیم یا پمون باندې را ول عذاب دردناک اکم دعا چتا غختا غدا ده وما كان الله ليعذبهم او نه دی الله پاک هرگز عذاب ورکی دي دوان تفهم او ته پدی کی الله وی زب عذاب ترغه وخت پدی نه راولم چې ترسو پر ته پدی کی موجودی وما كان الله معذبهم او نه دی الله پاک عذاب ورکون کې دیتا وهم یستغفرون ترسو پر چې دی معافي غواړي یو قوم چې ترسو پر الله نه د خپل ګناهونو بخنه غواړي د الله وعده چې زبدیله عذاب نه ورکوم وما لهم سچل بشو پدی باندې دا څه خبره ده په دې باندې الله يعذبهم الله چې عذاب نه ورکړي دي الله او هم يسدون عن المسجد الحرام حالان کې بدی کې غټ غټ ګناهونه راجم دي دي خلق من دی الله د مسجد حرام نه او ما كانوا اولیاءه حالان کې دي نه دي اختیارمند د مسجد حرام ان اولیاءه یقینا اختیارمند د مسجد حرام چې دي الا المتقون صرف پرهیزګاران دي ولکن اکثرهم لا يعلمون ولكن اکثر د دوی نه پوهیږي په دې خبره باندې وما كان صلاتهم او نو موږ د مشرکانو عند البيت د خانه کعبه په خوا کې الا مکان مگر شپېلی وهلو مشرکان بچکلا په مسجد حرام کې بکله مسلمانانو موږ کولو نو دی بشپېلی وهل هغه مسلمانان د خپل حال او یریږي چې د په محله کې د جمع منځ ولاړ د جماعت ولاړ د جمع منځ کیږي او د په کوټه ولاړ د کوتر او تشپېلی وي د مشابهت د کافر سره دی خدا مکا د یری خبره د حشر سره کافرانو سره ونشي وتصدیه او لا سن پړقول بعض لا سن پړقول کسته زو خېلی د سکریم والا نه دیم بس هم د دې په موږ پټین کې هغه شی ټانګي را ټانګي ورته مکه ولا سوي د مسلم معلومه کته مسلمان وي فذوقوا العذاب نو سکه عذاب ما کنتم تکفرون په بدله دا کې چې وای تاسو کفر بم کولو ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي ينفقون اموالهم دي خرج کوي خپل مالونه ليصدوا عن سبيل الله دې د پاره چې خلق بند کې دلاره د الله نه کافرانو با سلسله خان قرباني کوله ولالول به فوج د پاره دې د پاره چې د اسلام د لارې نه خلق واړي الله اکبر فسينفقونها اوس دې خرج کوي خیر دي ثم تكون عليهم حسرة بیا باخرت کې شي د اخراتونو د دې پادي باندې ارمان ثم يغلبون بیا بدی مغلوب شي والذین کفروا کسان چې کافران دي لا جهنم يحشرون دوزخ ته برا جمع کیږي ليميز الله الخبيث دې د پاره چې الله پاک جدا کی نا پاک من الطيب د پاک نه ويجعل الخبيث او دې د پاره چې وګرځي نا پاک بازه یو علا بازن پبل باندې فيركمه جميعا د یو د بل د پاسه به ډبډيره کی فيجعله في جهنم ورب غرزي دوزخ کی اولئک هم الخاسرون دا تاوانیان دي قلوا یا للذین کفروا کسان ته کفر کړي دي ان ينتهوا کچری دی منا شو یغفر لهم نو به بخله شدی تماقت سلفغه گناهونه چې کوم مخ کې شوی دي و ان يعودوا او کچری دی دوباره شرک کو گناهو کا فقط مزد سنت الاولین یقینا شوی دی طریقه د وړاندینو طریقه مخ کې تر شوی د عذابون داس بل الله دی سره مو کی وقاتلوهم او دي سره جنگي کافرانو سره حتا لا تكون فتنه تر دې پورې چې پات نشي فساد ويكون الدين كله لله او شي حکم ټول د الله فإن انتهوا کچر دي منا شو فإن الله بما يعملون بصير پس بشک الله پاک باغ عملونه باندې چې دی کې لیدون کې کتون کې دي وإن تولوا کچر دي مخواړو خبرونه من لا فعلموا یاد ساتين الله مولاکم بشک الله تاسو مرستيال دي حمایتي دي تاسو نعم المولا سخ حمایت دی الله ونعم النصير او سخ مددگار دی الله نعم فعل مدح دی المولى فاعل دی مخصوص بالمدح الله نعم بیا فعل مدح دی النصير فاعل بالمدح او مخصوص بالمدح الله وعلموا لسم سپاره شروع مبارک شه وعلموا یاد ساته انما غنیمتم من شيء هغه چې تاسو غنیمت کې ته ملاوي کې شفاعن لله خمسه نو بشک الله د پاره دی داغه پنځمه حصہ
وللرسول د رسول د پاره ولذل قربا رشتہ دارانو د پیغمبر علیہ السلام له الیتاما به پلار ماشومان ول والمساکین مسکینان محتاجان ول ابن السبیل مسافر ول ان کنتم آمنتم بالله کچرتا سو یقین لري په الله باندې وما انزلنا علی عبدنا او پاک کتاب باندې چې نازل کړي د موږ په خپل کامل ترین بنده باندې یوم الفرقان په ورځ د فیصله په ورځ د فیصله یوم التقل جمعان په کوم ورځ باندې چې مخ شو یو بل سره دو فوجونه نه سامنے شو والله علی کل شیء قدیر الله پاک په هر څه باندې قادر دی اذ انتم بالعدوه الدنیا کوم وخت چې تاسو په غخته کناره باندې وای د بدر په میدان کې وهم بالعدوه القصوى او دی په هغه نږدې طرف باندې ورغب اسفل منکم وقع قافله تاسو نه لاندې تیریدا ولو تواعدتم کچریتا سو خپل مینس کې وخت مقرره ولې لاختلفتم فی الميعاد نو تاسو به اختلاف کړي په وخت مقرر کولو کې ولکن لیقضی الله لیکن الله پاک فیصله کوي امرن د یو کار کان مفعولا د کم کار چکړلې شوی لیهلک من هلاک دې د پاره چې هلاک یا غسوک سوک چې هلاکی یان بینتن د حجت د دلیل نرستا و یحیی من حی او ژوندې او ساتي غسوک سوک چې ژوندې ساتي عن بینتن د قیام حجت نرستا وان الله لسمیع علیم بشک الله پاک خامخا ډیر خو اوریدون کې خپوي دی اذ یریکهم الله فی منامک کوم وخت چې الله پاک خو دلته تا کافرانو ستا په خوب کې قلیلا لګ ولو اراکهم او کچری خودلې وې تا تا کافرانو کثیرن ډیر لفشلتم تاسو بیزل شوي وې ولا تنازعتم فی الامر تاسو بجګړه چولې وې پکار کې ولکن الله سلم لیکن الله پاک بچ کئ انه علیم بذات الصدور بشک الله پاک خبردار دی پر رازونو د زړونو باندې و اذ یریکموهم او کوم وخت چې خودل الله پاک تاسو هغوی ته چکلا الله پاک خودل تاسو ته هغوی اذل تقیتم کله چې تاسو د مقابله وخت کې یوځې شو فی اعینکم تاسو پسترګو کې قلیلا لګ ويقللکم او لګ خولای تاسو الله پاک فی اعینهم داغي پسترګو کې د بدر په میدان کې الله مسلمانانو ته کافران لګ ښکارا کړ کافرانو ته الله مسلمانان لګ ښکارا کړ د لپاره چې په یو بل ورزل ورشي لیقضی الله امرا د لپاره چې فیصله کوي الله پاک هغه کار کان مفعولا کوم چې د مخکنه مقرر شوی دی و الی الله ترجع الامور خاص الله پاک د برا ګرځي ټول کارونه یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا لقیتم فئه کله چې تاسو مخشي د دشمن فوج سره فثبتوا قدمونه کلک کئ واذکروا الله کثیر یاد کئ الله ډیر ډیر لعلکم تفلحون د لپاره چې تاسو کامیاب شئ واطیعوا الله ورسوله خبروا منی د الله او دغه د پیغمبر ولا تنازعوا جنگ مکو خپل میاس کی فتفشلوا کی تاسو به بزر شئ وتذهب ريحكم واستاسو قوت به ختم شي واصبروا صبر کوئ ان الله مع الصابرین بشک الله صبرنا کو سره مرګره دی ولا تكونوا كالذين ومكي گئی تاسو بشان دا خلق خرجوا من ديارهم چوتل دخل کورونو نباتارن فكبر سرا ورئاء الناس او خلق ته خودنه د پاره ويصدون عن سبيل الله وغي بندول خلق د الله دلارنا والله بما يعملون محيط او الله پاک راګر الله پاک هغه عملونه باندې چې دی کوي محيط قابو مندون کړي ابو جهل چې د بدر میدان ته وته ډیر نخرو په خو سره تلو سندرغاړي خزم ځان سره روانه کړي چې دی به مونږ ته قومي ترانه وي بیا واذا يزين لهم الشيطان اعمالهم کوم وخت چې خاصه کو دي د شیطان د دی عمل وقال او شیطان ورته ویلا غالب لكم اليوم نن په پتا سبحان هیڅ غالب ناراضي ابو جهل چې کله د بدر په میدان کې صفونه درست کړه د جنگ لپاره مسلمانانو په خلاف باندې نو د یو طرف نه ورته یاره یو قبیله و د اغین ورته یاره و بنو کنانا دي سره د مدردي کافرانو مخکې جنگونه شیو دشمنای را رواني وي نو دا ابو جهل یریدو چې اسنه د بنو کنانا دغه طرف نه را باندې بنو کنانا چې دغه سردار چو سراقه ابن مالک هغه را باندې چرته حمله ونکي ابلیس د سراقه ابن مالک په شکل کې راو دا مسله غوته اوس معلومه ده چې ابلیس شیطان د هر چا په شکل کې راتلی شي صرف د رسول الله په شکل کې نشي راتلی صلی الله علیه وسلم د سراقه ابن مالک په شکل کې رالو او ابو جهل سره لاس ملو کړي دی سره ګرځي ډیر په دغه کې ناز او نخره کې ابو جهل نورم خوشاله شو چې د کمی قبیلې نه زیریدم داغه سردار امر سره دی
سراقه ابن مالک ته ویل و ير استاد قبیلې نه یریدم چې را باندې حمله وکړي نه ابو جهل پښاو ټپولو وی ټپولو ټپ ټپ مې یریګا زما لخر چې دی بنو کنانا اغستا مرګرتیا د پار را روان دي خاصه مخکرانه مچ تعالی خبر درکم ابو جهل نورم ډاډش دی دوران کې دی خبرې کولې چې دغه شوم د برنا جبرائیل علیه السلام پټکې والد او د دوزخ اور لډونه ور سر لاس کې دی را کوشي او بل فرښتہ ابلیس کته سترګي ورته سرور کې چې دا فرښتې را کوزي شو کمزې کې چې فرښتې ویل ته شیطان نشي ټینګې دي د وجنه حدیث شریف کې راغلي دي چې سرتور سر زنانه په کور کې ویني فرښتې ناراضي هغه کوړه سپې په کور کې وی هغه کوړه فرښتې ناراضي شرابي په کور کې وی هغه کوړه فرښتې ناراضي او جنوب سړی حایزه زنانه چې د هیز نه پاک شوی او بیا سي په وخت پزان باندې ټیمونه تیری نو دا سي کوړه فرښتې ناراضي تصویرونه ورکی هغه کوړه د رحمت فرښتې ناراضي ابلیس چوکته چې دا خو فرښتې را کوزي شو د دوزخ اور لړونی ور سره دي روغونتا لاس نری کو کار سمرم هغه ته نکلک نیول شیطان خپل لاس نری کول شي کش وی خوولتنه اورته او پشاش روان شو پشاش شي ابو جهل ورته سراقه صدر باندې شو ولي څه چل سراقه ابن مالک چې په حقیقت کې ابلیس ته ابو جهل ته وی ز هغه سوینم چې تی نه ویني او اوس به ته په پتا پوي شيخه او منډه ابو جهل ورته وی سراقه غلغلا درا سره او چل درا سره کو ما ویل چې ته زمو دشمن زمو دوست نشي کېده په سوال چې بیا ابو جهل ککراو خوړه په بدر کې نو د ابو جهل چې کوم کشران دی هغه سراقه ابن مالک لپګیلال ولې ورته ټکول سراقه د خو برا پاسې دم څه چل دی وای تا پرون ګور چې موږ سره د دوکا کول نو ضرورت سره برملا به اعلان کړو کنه د څه دوکا کم ځای کې څه چل شوی دی وای ته ګور ته زمونږ مشر چې کوم دی هغه د مرخلې له بوتلو کنه ابو جهل د ابو جهل دماغ کوم بس شوی د توپی کا څنګه چل دی زه خبرم نه ولدا سوق زه ته خبرم زه تلم نه مده خلکو نه تاسو کوي زه د خپل ځای وته نه ابلیس دا سره سړی خطا کوي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ كَمْ وَقْتِ شیطان خیسته کا دیتا اعمالهم د دی عمل ابو جهل پملاوټه پوله چتړ رخکار کې ورزا پی وقال ورته ولا غالب لكم اليوم من پتا سو کوم نه غالب کیږي من الناس د خلقنا واني جار لكم وزستا حمایتیم کنا فلما تراءت الفئاتان چکل مخامخ شو دو فوجونه یو بل تنکس على عاقبيه شیطان او خود په خپل پوند باندې وقاله او وی ولني بريء منكم زتا سن بیزار زتا سرنیما انی ارام علا ترون زوین ما هغه چې تاسو یې نوینه انی اخاف الله ابلیس وې زم د الله نه ویریږم وې زم د الله نه ویریږم د الله نه ویری لور لړونی نه ویری د الله نه ویری والله شدید العقاب دا باز کسله په جرګل شي خلک کنه د جمعه امام سره واسطه یا امیر سره واسطه یا جی سره واسطه زلار ش مينت ورته کرو غره سره او نه خو چې بیا داسې کلمي کلاشنکوف والا داسې بدمعش ورواسته کنه هغه ورته لګرو هوکا ها وي حجي ما خو کړه ما خو مليانو تم غاړي خو جی مليانو ته غاړي خو والله شدید العقاب الله سخت سزا والا دی خذا بس به کو جی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم یا اول الاولین یا آخر الاخرین يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الله زمون د ټولو ګناه معاف کړي الله زمون د ټولو ګناه معاف کړي الله مون ټولو ناراضي شي دا سي راضي شي بیا ناراضه نشي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.